مرحبا 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 صوتك هر مخار رمضان ويش خشو چراغلي د اسلام د تاریخ هغه مهمه پیښې چې په لومړۍ روژه پیښې شوې. راټولونه حماد افغان شیرزاد. درنو اوریدونکو، ځوان نسل باید د تاریخ اهمیت او ارزښت درک کړي او هغه پیښې او واقعات چې د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوي د عبرت او درس اخیستنې په موخه یاد کړي او تر نورو یې ورسوي. تاریخ موږ د نورو قومونو او د خپلو اسلافو له کارنامو، ترخو تجربو او نورو حقایقو چې ښه درس ورځنې اخیستل کیږي خبروي. زه تاسو سره د اسلام د تاریخ هغه مهمې پیښې چې د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوي په غږیز ډول شریکوم. درنو اوریدونکو، د 19 هجري په اوله ورځ د اموي خلیفه ولید بن عبدالملک د خلافت په دوره کې د مسلمانانو دوه سترو فاتحینو موسی ابن نصیر او طارق ابن زیاد د اندلس د فتح بنیاد کېښود. موسی ابن نصیر د مسلمانانو لښکر د طریف ابن مالک بربري په قیادت کې د اندلس جنوبي برخې ته ولېږلو او له هغې ورځې د اندلس د فتح دروازې خلاصې شوې او وروسته اندلس د اسلام په تاریخ کې یو زرین باب شو. د 83 هجري کال د روژې په اوله ورځ د سنتو پابند او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه زوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وفات شو. عبدالله ابن عمر اعلم او فقیه صحابي و. ابن عمر رضی الله عنه د هغو شپږو صحابه کرامو څخه یو دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات احادیث روایت کړي. نوموړي د مکې د فتح او بیا د ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې ټولو فتوحاتو کې ګډون کړی. د 20 هجري کال د روژې په لومړۍ ورځ په مصر کې د بازنطینیانو تر ټولو ستره او مضبوطه قلعه بابلیون د میاشتني کلکې محاصرې وروسته د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه په لاس فتح شوه او په مصر کې له دې وروسته د فتوحاتو لړۍ بیخي پرمختللې شوه. یوه بله ستره پیښه په نږدې عصر او زمان کې رامنځته شوې کله چې انګریزانو چار چاپېر نړۍ کې ظلمونه، وحشتونه او اشغالونه شروع کړل. نو د 1299 هجري کال د روژې مبارکې په اوله ورځ د مصر سترې جامعې الازهر د انګریزانو پر وړاندې د جهاد او قتال حکم وکړو او له همغې ورځې انګریزان له اسلامي هیوادونو په رټلو شول. د 428 هجري کال د روژې په اوله چې د جمعې مبارکه ورځ وه، د علم الکتاب، منطق، فلسفې او طب لوی او تکړه عالم ابو علي سینا وفات شو. نوموړی د افغانستان د بلخ ولایت په افشنه سیمه کې د 370 هجري کې زیږېدلی و. د 9 هجري کال د روژې په لومړۍ ورځ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خپل لښکر سره د غزوه تبوک نه مدینې منورې ته راوګرځېد. 20 هجري کې په همدې ورځ د مسلمانانو لښکر د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په امر د عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ مصر ته داخل شو. غږ د قرآن تلاوتونه، غږ د قرآن تلاوتونه، ډک شي له خلکو جوماتونه رمضان وای ښه شو چې راغلی. ډک شي له خلکو جوماتونه